خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم طلاب ورونو، مصنف رحمه الله دا باب راوړیو چې باب تفسیر التوحید و شهادت ان لا اله الا الله. دا باب د په بیان د وضاحت د توحید کې چې توحید څه ته وایي، دا غي تفسیر او دا غي حقيقي معنا، او همدارنګه شهادت ان لا اله الا الله د دې کلمې تفسیر او وضاحت هغه مخکې مختصر بیان شو چې هغه کې موږ درې خبرې کړې وي چې هغه ضروری دي. اوس مصنف رحمه الله همدغه آیتونه راوړي. فرمای مصنف رحمه الله وقول الله تعالى او د رب العالمین دا وینا واورا او به ور باندې فکر او سوچ او غور وکا، نو تاته به توحید حقیقت معلوم شي. سورة اسراء کې الله فرمای اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. په دې آیت کې رب العالمین د مشرکین حماقت او قمقلتوب ذکر کړي. وای تاسو سوچو کې دا مشرکین دای چې دا څوک د رب العالمین سره شریکي، انبیاء کرام شریکي، ملائکه شریکي، دا خو مخلوق دی، الله پیدا کړی دي، د الله بندگان دي. او دوهم دا چې دوی د الله سبحانه وتعالى نه ډیر ویریږي، الله سبحانه وتعالى ته د نزدېکت کوشش کوي. ويرجون رحمته، د الله د رحمت امید ساتي او د الله د عذاب نه یریږي. نو اے مشرکه، ته چې د الله دومره کمزور مخلوق چې هغه د الله نه ویریږي، د الله د رحمت امید ساتي، او تیرا لګیږي دا د رب العالمین سره شریکه، دا څومره بیوقوفي ده. نو الله فرمای اولئک الذین اغه کسان یدعون چې دی را بلی، دا مشرکان د الله سره شریکي، یبتغون الى ربهم الوسیلة، یبتغون دی لټي الى ربهم خپل رب طرف ته الوسیلة نزدېکت، دی خو کوشش کوي چې خپل ځان رب العالمین ته نږدې کوي. ایهم اقرب، چې کم یو به الله ته ډیر ورنږدې، دی خو د الله نه یریږي. ويخافون عذابه، الله د عذاب نه یریږي. نو اے مشرک، داسې کمزور مخلوق ته ولې د رب العالمین سره شریکه؟ همدارنګه بل په سورة زخرف کې الله سبحانه وتعالى د ابراهیم علیه السلام دا وینا را نقل کړي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. کله چې ویلي ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته او قوم ته ویلي، یقینا زه خو بیزاره یم د هغه څه نه چې تاسو عبادت کوئ، تاسو چې د کوم بتانو عبادتونه کوئ دام د رب العالمین سره شریک کړي، زه خو د دې نه بیزاره یم. نو د شرک او هغه د اهل نه بیزاري. الا الذي فطرني، مگر هغه ذات چې زه پیدا کړم، هغه زما رب دی، هغه زما خالق دی، نو زه به د هغه عبادت کوم. هر چې دا بوتان دي نو دا خو مخلوق دی، کمزور دی، تاسو خپل جوړ کړی دي، تاسو بیا عقلانی بی وقوفه د دې مخلوق عبادت کوئ، نو زه بیزاره یم. دغه رنګه
په سورۃ توبه کې آیات ده الله سبحانه وتعالی فرمای اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دیونی والخپل ملیان او خپل پیران دایونی والاربابا من دون الله الها د الله نما سوا دی يهود او نصاراو يهود خپل مليان علما دوی الها ونیول او نصاراو خپل روحبان او پیران د دیونه الها جوړ کړل دا آیت چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عدی بن حاتم رضی الله عنه هغه ته فرمایله یا رسول الله ما عبدوهم ته چې تا د خلکو دا يهود چې دي خپل احبار نه الها جوړ کړی دي د الہ خو عبادت کیږي د يهود خو د خپل مليانو عبادت خو نه دی کړي همدارنګه نصاراو خو د خپل پیرانو عبادت خو نه دی کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وای آیا دی يهود ته چې بد دیو مليانو د الله حلال ورته حرام کړ دیو به مرته حرام ویل او چې کله به د الله حرام ورته حلال کړ دوی به مت حلال ویل دا سينو وای ولنه وای آیا دا نصارا چې دیو ته چې بد دیو رهبان د دیو پیرانو د الله حلال حرام کړ دوی به مرته حرام ویل او د الله حرام چې به ورته حلال کړ دوی به مرته حلال ویل دا سينو وای ولنه وای دقه الوهیت وای نو حلال او حرام به د رب العالمین د خوانوي په دې کې به د رب العالمین سره بندگان نه شریکي همدغه رنګه الله سبحانه وتعالى في سورة بقرة کې فرمای ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله بعضی د خلکو نه هغه څوک دي چې نسی د الله نه ما سوا شریکان او مين ور سره کوي دي شریکانو سره که حب الله پشان د مینې د الله څنګه چې د الله سره مینه کوي نو دسه د غیر الله سره هم مینه کوي نو د دینه معلومه شو چې مینه کول دا به خاص د رب العالمین د پاره وي ځکه چې مینه دا عبادت دی هغه مینه او محبت چې سره په کې ذلیل شي په ذلت سره دا به د رب العالمین د پاره خاص وي لکه ابن قیم رحمه الله فرمای وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان د رحمان ذات عبادت ستوي دا غسر مینه کول چې دا عابد ورته ځان ذلیل کی مینه ور سره وکي نو مینه به د رب العالمین سره کی او د غیر الله سره مینه کول دا شرک دی لکه څنګه دا به تاسو لیدلی دا قبریان چې دی قبر پرست د خپل مړ سره دومره مینه لري چې دا غوي مینه په زړه کې دا غوي د پاره ذبح کوي ورزي دیداري کوي بلکې د الله سره دونه مینه نه لکه د دې مړو سره چې کوم مینه د دې قبرونو والا سره چې کوم مینه د دې زیارت سره چې کوم مینه یا د دې پیرانو سره د دې چرسیانو سره بنګیانو سره د الله سره شریک کړي سنا په هدا جهل په دې خلکو کې دینه دا معلومه شو مخکې آیات نه دا معلومه شو چې حلال او حرام دا د رب العالمین د خوانه دي څوک چې مخلوق یو عالم نشي کولای چې هغه ته حلال حرام کی حرام د ته حلال کی کاغه دا کارو کوتا و منه نو تا دغه عالم د الله سره شریک او مخکې آیات نه دا معلومه شو چې براءت د مشرکانو نه دا ټول چې راجمه کې په دې سره ست توحید هغه کاملي وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فرمای من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل رسول الله فرمای چې چا دا کلمه ویل چې لا اله الا الله د غیر الله نه الوهیت نفی کا عبادت د غیر الله نه نفی کا الا الله د الله د پاره عبادت ثابت کا وكفر بما يعبد من دون الله او د الله نه ما سوا چې څومره باطل الہ دي څومره مشرکان دي څومره شرک دي دا غینه براءت وک نو حرم ماله و دمه
نو د مال او وینه دا محفوظ شولا وحسابه علی الله او د حساب پر رب العالمین باندې دی. نو همدغه خبرې راځي ټولې د ایتونه راوځي چې اول په توحید کې اولنې رکن او اساس دا دی چې نفی الالوهیت كلها عن غیر الله، د غیر الله نه با الوهیت نفی کې. غیر الله که به هر څوک که دا پیغمبرانی که ملائکی که اولیائی که پیرانی که بزرگانی که موریدانی دی ټولو نه با الوهیت او بندگی نفی کې، ځکه دا کمزور مخلوق دی، دا د عبادت حقدار ندی. دویم اثبات الالوهیت لله تعالی، د الله د پاره به دا ټول انواع د عبادت ثابته، عقیده بم لري به په دې باندې عملم کې. او دریم دا چې البراءة من الشرك و اهله، د شرک او دغه د اهل نه براءت کې. نو البستا توحید کاملیږي. مصنف رحمه الله دا باب د دې لپاره راوړو. اوس به د دې نه رستو هغه بابونه ذکر کوي چې دغه د وجنه د انسان توحید یا بیخي د منځزي ما ينافي التوحید، چې هغه د شرک اکبر وي انسان به د ملت نه خارجي، او یا به هغه اعمال چې دغه د وجنه د انسان توحید هغه کمیږي، ناقص کیږي، نقصان پکې راځي. باذن الله تعالی چې په خپل وخت کې به دغه مختصر وضاحت کی ان شاء الله تعالی. والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.